او بل مردانه څه نامه ده د کوسۍ بچي زید نامه ده کنه زید په رب مې د قسم د په کعبې مې د قسم چې دوی ستاسو مدد له دلته نه دي درغلي خپل پالور ګفټر او چې کوم د لایک پالو دپاره تاسو له درځي ټول عمر چې دا زید او چیتا او زیشان یو انسان چې ټول عمر لګی غول خوري یو انسان چې ټول عمر لګی بل ته سوال کوي یا به ستا مدد څه وکړي ستا مدد کوی شي تاسو له چې ته داسې مدد راتلی شي د خپل ستاسو له 1000 روپۍ درکون دې د زید او د چیتا او د دې د مرکسو وجې له د 1000 روپۍ درکون د بونیر خلکو له 1000 روپۍ ورکون او خپلې 50,000 راټولون د سوالګر بچي الله غر کېږمه په مور مې لاړې ګفټینګ وکئ دې دپاره راتلن صرف دې جب له راتلن دا داسې د مطلب خلک ښه د الله بندګانو په رب یقین وکړه هغه خلکو هوښیارانو ویل داسې وخت به راشي که نه چې خلک به د خلکو په زړونو پوهېږي هغه وخت راغلی نن سبا د دې کوپړۍ کې چې ستا څه تاویږي که نه حقه دي دا دې له تاسو له نه دي درغلي دا زړه سوندې خلک ته زړه سوندې خلک تاسو له درغلی کم یو درغلی تاسو له د بونیر خلکو له چې ته وزیر اعظم راغلی چې ته سرپره داسې سړی راغلی چې مطلب مالدار ای د ټیک ټاک مالدار ګوټی نه داسې یو بزنس خلک چاله ورغلی دی خو ټول دقه د پالورو غله ورځي د غل بچي چې الله ما شربت بوتل راوړی دی او ما خو دا نن دا بسکټ راوړی یا مرکس یا ته خو پخپله د سوال بسکټ خورئ مدد ته ستاسو هغه خلک او هغه مخلوق هغه سړی چاله نه دی ورغلی کټ که مړی خدای دې کورګی وران کړه چې کم یو د سړي مدد کوي بهرحال دا ولې چاته پته نه ده چې څنګه تندر روغ ورځېدو څنګه اوبه راغلې قسم دی پیله ویډیو ماله را رسېدلی وه موبایل ته چې ما موبایل څنګه واړو ډاس شي دا ویډیو او ما مې پلار سره ناست دی پلار مې ویل سختې اوبه راغلې دا کورونه یې په مخه ما ورته دا هم ویل ما دا ماړه پته نشته کمه ویډیو ده دا د دې خلک دی یا د الله بندګانو سم شئ په رب یقین وکړه سم شئ که نه قسم درته خورم دا خو لا سیلاب ده چې اور را باندې لاګي والله په صرف پښتون به اور لاګي دا مې واورئ چې کم سړی وایي که نه صرف په پښتون به اور لګېدلی دا مې واورئ صرف د پاکستان په KPK به اور لګېدلی اور داسې وخت او داسې خلک تاسو کې جوړېږي لګیا دی داسې مخلوق تاسو کې جوړېږي داسې خلک تاسو کې ما وکته زه خو تلی وم پاکستان ته چوټۍ مې تېره کړه داسې منحوس خلک په پاکستان په KPK کې لګیا دی جوړېږي مطلب په 100 کې 1% خلک چې دا صحیح دي نور به تا ته غل ډاکو قوني دم خسکوسه بې غیرته میلاوي کم یو سم شئ د مور خولیم وروغیمه په رب یقین وکړه چې غرقېږئ سیلاب خو اوبه دي غرق شئ اور به د باندې اسمان نه راتېویږي لګیا به ملا اوس داسې کاتې رااخیستې دي پوه شولې په وړه ماشومه ده کله وله لینګي زور کوي غریب کله وله څه کوي کله پکې ګوتې وایي وړه ماشومه ده چې ته چا ویډیو کړی یا د مور کوس کې د غینو منډم د کوسۍ زویه دې ملا ته زه وایم چې د کوس منجاقې زویه چې ته لاړ شه دمې له لاړ شه 500 روپۍ والې نن سبا خو داسې حال دی توبه چې په 100 روپۍ چې ته موټی ووسل خانې کې صابون کې سوری وکړو سوړ کازان نو ته لګیا په جومات کې ناستی یوې ماشومې ته لګیا سبق ښی په سبق کې په هغې باندې داسې کاتې کې ته ګوتې پې وې وروره کلی مغاندو کې ګوتې ورکوې ماشومه ده غټه هم نه ده چې داسې زړه دې روچت ته دی پشته دې زړه روچت ته څوک یې نه درکوي د خدای نیکبخته په دغه ځای کې به 500 خرۍ ګرځي په خرۍ کې یې ورکېده په سپۍ کې یې ورکېده نو
کم از کم د خدای نیکبخته د الله په کور کې ته په خلک وایي په موږ باندې عذاب مخلوق دی، داسې خلک راټول شوی دی، داسې حالات را جوړ شوي دي په رب یقین وکړه چې په ځان باندې شک شي چې زه اوس کافر خو نه یم. کافرۍ طرف له سوچ کم پښتانه، څوک پښتانه، څوک پښتون، څوک پښتون، یو پښتون کم یو سړي دا سوچ کړی مړه د چا به زړه چې هغه په مسلمانۍ کې د نو کومره خیره پاتې مې چا زړه به داسې کار ته وشي، داسې شي له به یې زړه ورشي، دې خبرې له به یې زړه ورشي. نه نن په KPK کې دا چالو شو، نن د ماشوم سره څه چالو شو، ماشوم یې په زور وغو، ښځه یې وغوله، جینۍ د قانونه مړه راویسته، ماشومه چا راویسته، په پلاني ځای کې راویسته، په ډنګري ځای کې راوه، څه چالو شو یاره، په درې کسانې ایشتلې، په څه شي ایشتلې، پیسې ګټلې، تر زامنو ایشتلې، یا خدایم کورګی وران که د خره بچو کم از کم لږ ډېر سم خلک پکې دا به دسه غارق شي. پولیس والا له چې وروره ورشي، پولیس والا چاته پته نشته، 4 سټارونه راته لګېدلې، په څه شي دی اخیستي، په ګیدړ پسې مې منډه والې، ګیدړ مې ګرفتار کړی، دغې باندې راته 4 سټارونه مې لګېدلې وروره په تا په لسو کالو کې موږ له شرطې لاس نه دی راکړی چې ته شکیلي څه کې. اول خو به ورور څه اوسه څه داسې شه په کوش دې د مور وښیم، ته خو زما خبرې ته غوږ کېږده که نه، زه دا یم، تا ته پته نشته، مو دا یو خڼ باندې ورته داړ شي، په خور یې اوس سوټی ورمنډمه چې راسه شته نه په باډې چې د 40 دانې پکې ورسړې دا به والله چې ستا زړه کې تېرې کرېرې به پکې دا به پکې کارې بار نه قد خلکو مخلوق به مخ کې بېعزتي وکړي وروره، تاڼهدار به دې منشي به دې بېعزتي وکړي، تاڼهدار به دې بېعزتي وکړي. پاکستان کې وروره 500 موټرسایکلې په روډ باندې روانې وې او تماچې به رسولې، ټاس ټاس ډازې هم کولې، هغو ته یې څه نه ویل، زه مسکین یې راونیولم او سایډ ته یې کړم، کاغذونه راک مال د دې خو نه دی دی کاغذونه چېرته دي پوه شوه. صاحب لا ورشه چې صاحب لا ورالم، صاحب یې ښه سړی و، مشکل نشته، ما ته ویل شکیله ته یې مالا ځئ منډه را خلاصې که، ورشه لکه دسه ویل موټرسایکل را خلاص که، چپړاسي نه ده چپړاسي، د مور خوله کې غین مات کم، ته ما پېژندلی سور به د باندې شم، خو چې که خدای پاک چېرته ماله په مخې راوست هغلی وروره وروستله نو څه چل یې وکړو، اوس ته نه یو شڼ پورته که مال ښځې نامه دې نه ده غوا چې کمې نه تا بچي راوړی د امیر غضب دې پکې ورېښی مال د هغې نامه دې ما ته زده ده، ته ترې صرف تپوس وکړه چې شکیل څنګه سړی دی. وروره چې دننه ننوتلم وروره د منشي دیکې راکوه، زه دا یم تو ته پته نشته، وځه دا به وکړم هغه به وکړم. ول داسې نه وه چې میلمه پردي وطن سړی سعودي عرب ته سبا بل سبا روانې، تا نجار شه موټرسایکل بوزه شکیله، یا ستاسو په مور کې در کېدمه نو بیا وایي شکیله داسې وایي نو څه به زموږ ملک ترقي وکړي. ښځه یو ځای کې ویلی د پولیو کارډ غواړي، د ایجنسو والا ته وګوره ښه، د ایجنسو والا د پولیو کارډ غواړي، دا به تا نه لازم غواړي جوړ یې که مانځه څه به یې جوړ کړه ولاړه وې ایجنسۍ ته، وروره 100 روپۍ دي 1200 روپۍ به درنه واله، 1200 واله مړه سبا به په ایرپورټ کې به مې وکړی، 1200 روپۍ واله دا کارډ ماله جوړ کړه، څه ټایم به یې جوړ کړي، 2 ورځې بعد راشه جوړ کړه، ښه جوړ کړه صحیح ده، رالمه زړګا 2 ورځې بعد وله کارډ خو نه دی تیار، څنګه نه دی تیار ولې دا تا لوډینګ له باډي جوړوله چې دومره ټیم دې په پېښور کې واړو که نه، تا فریم ډبل کو چې تا پې دومره ټیم واړو، یاره دا نه تیارېږي، څنګه نه تیارېږي، سبا چوټي ده بله ورځې چوټي ده، د ایجنسۍ والا ښه د وسه پورې زموږ په ملک کې ظالمان دي، نو وروره موږ وایو چې موږ باندې خدای عذاب خدای دې په موږ باندې ګټې راووری چې ستا ختم شو، موږ دې نه دی تیار ښه نه دی تیار، زه څه طریقه وکړم، ته داسې کار وکړه کوارټ ته لاړ شه، زه کوارټ ته به لاړ شم،
او دا زما لمبر واله تاسو ما لمبر باندې شړک رو ورځيږي زه ولې ما ته کوټ نه دی مال ما خو سبا بل سبا ټیکټ ده خدای دې تبا کنو زه به سبا بل سبا بیا دا چالو نه کوم کوټ ته د ځای ځان اډر په موټر سایکل لاړم موټر سایکل مې د سیکړه پر را بکنو کچې پنځنې بل شانتي आवाज کوو مال اوس ټیم دلته شارټ دی ټیکټ دلته کټ دی که سبا ماته دا و چې پولیو کارډ او ما سره دا غینډ نه زه به پیچه شا کوم نن سبا غرور پاکستان کې داسې حالات دی چې هغه ماشومانو ته پولیو نه چې غټو ته اچوي چې داسې نه چې شاید درنه جوړ شي نو یا لکه ما زما ږیره کې سپین ولګېد زه به پولیو باندې څه غینډ منډه ورونه نه دا به کوي پوه شولې مال ښځه راواچوه دا بوتل په دې خوله کې پوه شولې د دې ځای نه ډېره لاړم کوټ ته پوه شو کوټ ته چې لاړم تاسو دغه کې ګډیې ته لاړم چې ګډیې ته لاړم دویم نمبر کامره ده چې ورغلم دویم نمبر کامرې له څه دي ما ته وویل مال یاره صاحبه کارډ جوړونی ده سبا مې ټیکټ ده پوه شو دې سره به څه کوې څه به کوې ویل جوړ به کوم که کش کاړې جوړ اوس لاړی دومره بوتل یې راوړه که خدای دې غر کړي ما ته پولیو څاڅکي راڅڅول نو ما ورته وویل چې د خدای ظالمه د دې نه به ما نه نور څه شی جوړ کړې زه خو همدقه یم او دقه یم نه غټېږم نه ورکوټی کېږم او نه بوټا کېږم پوه شولې پولیو کارډونه دا زموږ په دې ملک باندې داسې وده شوی که نه چې دا وروره ده باندې داسې ټوکه شوې اوس یې ما ته پولیو راڅڅوله ښځه راوڅڅوه صاحبه پولیو بس پولیو یې راوڅڅوله کارډ جوړ کارډ یې راله راکړو 2 روپۍ شولې 20 روپۍ شو په رابقینو که چې د کوټ نه راووت خلکو پورې مې خندل او په دې حکومت پسې مې خندل په ایمان چې زه د خدای نېکبخته چې ته 1200 روپۍ پاکستانۍ چې ته 20 روپۍ په پاکستان کې په 20 روپۍ د چرګې هګۍ نه میلاوېږي تا پې ماله کارډ جوړ کړو دا څنګه چل دی په 20 روپۍ کارډ جوړېږي د خدای نېکبخته 20 روپۍ خو واړه نه هلې دا مخ دې وایي چې 20 روپۍ وله ورکوې وایي 50 راکړه یا 100 راکړه سور لوټ راکړه زما یا ورکوټی وراره دی پوه شوه چې راشي وایي یا سور لوټ راکړه یا شین لوټ راکړه 500 راکړه یا سور راکړه سور سلو ته وایي هغه پېژندلې نو 20 روپۍ 20 مې ورکړې مال دا سور لوټ دی که نه وګوره نه یې اخېستو اوس ته یې بېرته راواړته نو راغلم ایجنسۍ کې په رد یقین وکړه داسې شو که نه ایجنسۍ والا ته مې وویل پیسې راکړلې په خدای یقین وکړه داسې شومه چې ما ویل چې تا نه بل کافر نشته زمونږ په ملک کې زمونږ ملک ټیک ټاک دی خلک ټیک ټاک دی هر څه ټیک ټاک دي د سړي بچی پکې نشته د سړي